د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند 26 بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې په دې قضیو کې 12 د کورني تاوتریخوالي، 4 د میراث، و د اجباري نکاحو او پاتې 3 د ولور د ورکړې قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په 18 ولایتونو کې 4 لوی دښمنۍ او 26 وړې شخړې حل او پر دوستۍ بدلې کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه په کندوز، فاریاب، نیمروز او کاپیسا ولایتونو کې 15 تنه کوټګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. د غرض محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 22 اصلاحي ناستې کړي دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو د عامه ذهنیت د سمون، له اسلامي نظام سره د همکارۍ او په ټولنه کې د معروفاتو اقامې او منکراتو د مخنیوي په موخه له دیني عالمانو، قومي مخورو، امارتي مسؤلینو او ځوانانو سره داویا اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.